تقریبا 3 موټرسایکله دي چې 3 سره موټرسایکله راغله نو هغه یو موټرسایکل والا پیسې ترې حمله کولې نو بیا موږ شاوخوا ساحه ورته محاصره کړه. او پیش رفت یک موتر مجاهدین زده شد. موتورسیکل از واد جوی افتاد. ما وادی پیش رفتیم که ما را گرفته. ما را اصلا موتورسیکل بارا کرد. دیگه نمی پس که آمد ما را گفتم خالته را بگی پلان نمیفهم مامان از کجا جور کرده بود. فکر نه دی کړی چې موږ څوک تعقیبوي څوک مو نه تعقیبوي خو روان وو په لاره چې موږ هغه منطقې ته ورسېدو. 20 روز میشه از ایران آمدیم. این اول قضیه ما بود که کردیم. دیگه فعلا متعلم مکتب ما هستم. یک بیر در قلمداد بندی شده بودم 1 ماه تیر کردم ایران شدم از ولایت. باز 1 ماه تیر کردم در نیشه گرفتیم ما را. ساحه کې هلته د مجاهدینو وجود یا د پولیسو وجود ډیر کم وي او نه وي نو په داسې ساحه کې بیا دوی هغه کوي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست د غلو یو ستر بار نیولی دی. دغو غلو د افغان سوداګرو څخه پیسې غلا کولې او په بېلابېلو سیمو کې د افغان سوداګرو له تعقیب وروسته به یې پیسې ورنه اخیستې او ټپیان کړي هم دي. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د افغان ځواکونو د هڅو په پایله کې د یو لړ اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې دغه تکسیزه بانډ نیولی دی. دا یو بانډ و په کابل ولایت کې فعالیت کوي چې د عامو تجارانو څخه پیسې وهلې نو د مخکې تقریبا په 18مه حوزه کې څو ورځې مخکې 18مه حوزه کې د یو تجار ورور نه پیسې اخیستې وې چې هغه یې ویشته هم و او د هغې نه وروسته یې بیا په 9مه حوزه کې هم داسې یو تجار ورور چې په لاس کې پیسې راخیستې وې خلطه کې اچولې وې او د سرای شهزاده نه راوړې وې او د سرای شهزاده نه تعقیب وه ان چې په 9مه حوزه کې بیا تجار ورور ویشتلی و او پیسې ترې نه وړې وې خو بیا موږ د دې لپاره پلان ترتیب کوي چې دا کسان دا بانډ باید ونیول شي تر څو چې زموږ عام ولس په آزاده فضا کې خپل اموال خپل اجناس په صحیح طریقه انتقال کړي نو بیا د سرای شهزاده نه کله چې یو تجار ورور وتی طبیعي خبره ده چې کله پیسې ډېرې وي هغه یې په بیک کې اچي یا په یو خلطه کې اچي نو بیا روان سو بیا دا تجار ورور موږ هم تعقیبوي هغه خلک چې کوم کسان ورپسې کېدل هغه هم تعقیبول ان تر دې پورې چې 10مه حوزه کې د قلعه فتح الله سیمه کې دلته هغه تجار ورور څخه تقریبا 3 موټرسایکله دي چې 3 سره موټرسایکله راغله نو هغه یو موټرسایکل والا پیسې ترې حمله کولې نو بیا موږ شاوخوا ساحه ورته محاصره کړه او بیا مو د غلا ونیوله د پیسو سره. یو تن چې د غلا په تور نیول شوی د کابل په قلعه فتح الله کې له یو سوداګر څخه پیسې وړي یاد کس د پیسو د غلا پیښه داسې بیانوي. در خانه شده بودم یک وادی احمد الله نام زنگ زده گفت بیا قلعه موسی بیا در قلعه موسی که آمدم یک وادی گفت پیش که بریم یک وادی ما چی کنن خلطه را زیر انداختن ما دیوال ما گفتم ما برو خلطه را ما بالا کنی خلطه را بالا کنی پیش رفتیم مجاهدین ما را گرفته. ما در خانه بودم فیسبوک کار میکردم مرا زنگ زد گفت بیا کار است دیگه ماما نگفت که چی است چی نیست. ما یک وادی در قلعه موسی دانه تانگ تیل آمدم که موتورسیکل خودم یک وادی مرا گفت پیش که بریم یک وادی رفتم ما احمد الله نام دیوال ما شهید که شدک او شهید شده که یک وادی ما را گفت او پیش رفت یک موتر مجاهدین زده شد موتورسیکل از واد جوی افتاد ما یک وادی پیش رفتیم که ما را گرفته. دغه د غلا په تور مجرم خپل په جرم اعتراف کوي او زیاتوي وړاندې هم څو ځله د غلا په تور نیول شوی دی. یک بیر در قلمداد بندی شده بودم 1 ماه تیر کردم ایران شدم از ولایت باز 1 ماه تیر کردم در نیشه گرفتیم ما را باز دیگه پیر از موبایل گرفتیم اوزه 3 کوتی سنگی گرفتیم 4 ماه تیر کردم ایران شدم باز امارات آمد باز امارات باز گرفتیم باز 6 ماه تیر کردم باز دیگه پیر گرفتیم 10 ماه تیر کردم بازی پیر گرفتیم اینه دیگه تا هنوز معلوم نیست. یو بل تن چې په دې اته کسیزه د غلا په بانډ کې شامل دی د یو سوداګر څخه د پیسو د وړلو کیسه داسې کوي چې وروسته د امنیتي ځواکونو له لوري نیول کیږي.
رمت ما و مامایم صبحکی بود 10 بجه 10 و 20 دقیقه از خانه برآمدیم. از خانه برآمدیم در قلعه موسی ما را شاند. خودش را گفت موبلاین تبدیل میکنم. موبلاین که تبدیل کرد ما چه تبدیل کرد یا نکرد کجا رفت پس آمد ما را از موتورسیکل بالا کرد. دیگه نمی پس که آمدیم ما را گفت می خالته را بگی پلان نمیفهم مامان از کجا دور کرده بود چی کرده بود ایش نمیفهم. و دیگه ما 20 روز میشه از ایران آمدیم. این اول قضیه ما بود کردیم. دیگه فعلا متعلم مکتب هستم. دغه د غلا په تور نیول شوی له خپل کار څخه پښیماني ښیي. بسیار پشیمان هستم و توبه هم کشیدیم از اینجا برایم. یا میرم به خریدان میرم یا اینجا دوکان قصابی به خودواز میکنم. دیگه توبه کشیدیم این دفعه بسیار سخت توبه کشیدیم پیش خدای خودت کردیم که بر آمدیم دیگه. یو تن افغان سوداګر چې د دغه کسیزه غلو لخوا 1 میلیون افغانۍ ورڅخه وړل شوي خپله کیسه داسې بیانوي. نو لاړم سرای شهزاده ته 11 بجې وې. سرای شهزاده څخه مې 1 میلیون افغانۍ واخیستې. 10 لک افغانۍ مې واخیستې. په هغې کې سلګونان وو، پنځوسیان وو، لسګون وو، شلګون وو. نو حجم یې ډېر وو. په یوه توره خلطه کې مې ځای په ځای کړ. نو سرای شهزاده څخه راووتم. موټر مې ولاړ و. یو بل مرګلی را سره و. هغه چون ما سره ډرایوینګ کولو هغه په دې فوارې سره ولاړ و. نو هغه موټر ته ناست و. زه موټر کې کېنستم. د پیسو خلطه مې راواخیسته. ما او د ترمنځ مې کېښوده. نو نور روان شو. بېغمه و. دا مو فکر نه دی کړی چې موږ څوک تعقیبوي څوک مو نه تعقیبوي. خو روان و په لاره چې موږ هغه منطقې ته ورسېدو خپل ځای ته تقریبا 10 د پاسه 12 بجې وې. خپل دفتر ته ورسېدم. دفتر سره مو جفت موټر ودرولو د دفتر دروازې سره. ما د مرګلي ته وویل چې که کارمندان وي دننه دا پیسې دې په څادر کې واچوه دا خلطه و بیا ننوځه. دروازې طرف ته دی و. زه چې څنګه د موټر نه ښکته کېدم دروازه مې نیمه خلاصه وه نیمه پاتې وه چې دلته د تمانچو د بلوټونو خرپاره شو. یو رانه داسې 1 متر لرې ولاړو. بل کس راته په دې سر تمانچه کېښوه. راته ویې چې راواخله کیلي راواخله. ما وی که موټر بیا یې زه م وویرېدم. کیلي مې راواخیسته ده ته مې ویر کړه د موټر. ما که موټر بیا چې بل طرف ته مې وکتل د بل چې ما سره ډریور و مرګلی مې و د دنې پیسې واخیستې. دنې چې پیسې واخیستې په موټرسایکلونو تاو شول او لاړل په ضرب 2 او 3 دقیقو کې. نو زه چې څنګه موټر نه راښکته شوم موبایلونه مې په لاس کې و. دستي مې حافظې والا ته زنګ وکړ. تقریبا 23 د پاسه یا 24 د پاسه ما حافظې والا په تماس کې کړل. یو 4-5 دقیقې بعد بیا د حافظې والا راورسېدل. استخبارات راغلل، جنایان راغلل. نو دغسې موضوع وه. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست زیاتوي د غلو دغه بانډونه په کابل ولایت کې د جمهوریت له وخته فعالیت کوي او متکرر مجرمین پکې شامل دي. خو ډیری د غلو بانډونه د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي دي. کې د جمهوریت په وخت کې چې دلته موږ سره کوم تخمین یا کوم لیست را سره دی د بانډو د هغه په لسګونو بانډونو دلته وجود درلودی او لسګونو بانډونو دلته فعالیت کوي د غلا. نو انشاءالله په ډیر کم تعداد باندې هغه بانډونه پاته دي او موږ دا خپل ولس ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله په ډیر کمه موده کې به ټول بانډونه ونیول شي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي دغه د غلو بانډ په عام محضر د خلکو له کورونو او د دې ترڅنګ د سرای شهزاده په سیمه کې غلاوې کولې. دا 2 رقمه خلک دي. یو رقم داسې دی چې مطلب په عام هغه کې محضر کې څه کوي غلاوې کوي او بعضې کسان یې په دې کې دا دي چې د کورو ته هم ورځي. دوی خپل پلانونه لري. بعضې داسې پلانونه وي چې هغه د سرای شهزاده یا د میدان له مخې مثلا د میدان هوایي د کابل د دې د مخې کوم کس ورور سره چې کوم یو شی وي پیسې وي چې ویني چې د دې سره پیسې شته بیا هغه تعقیبوي په داسې ساحه کې بیا دوی د هغه څخه هغه پیسې چوري چې کوم ساحه کې هلته د مجاهدینو وجود یا د پولیسو وجود ډیر کم وي او نه وي نو په داسې ساحه کې بیا دوی هغه کوي. او بعضې کسان بیا دا دی چې کورو ته ورځي د کورو له هغه څخه غلاوې کوي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې ریاست د کابل ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د ټولو هغو غلو او سارقینو په وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې له هیوادوالو اموال وړي.